عنوان دی زه یې وایم مشاعره کې. زه یې وایم مشاعره کې د سپین ږیرو په جرګه کې، د جومات په دروازه کې، د ساقي په میکده کې، د ملک بابا حجره کې، د سیندونو کناره کې، د پښتون اجزباره کې. زه یې وایم مشاعره کې. او زه یې وایم مشاعره کې چې پښتون په ختمېدو دی، دغه نوم په سوځېدو دی، دا یو لاس یې دی پرې شوی، دغه بل په زنګېدو دی، میندې کونډې خویندې بورې لوی ماشوم په جړېدو دی، زموږ غوڅو کوکریو ته دښمن په خندېدو دی. اوس یې هغه تاثیر نشته د پخوا په شان ناره کې. زه یې وایم مشاعره کې. او زه یې وایم مشاعره کې ولې موږ هوښیار نه شو. زه یې وایم مشاعره کې ولې موږ هوښیار نه شو، ولې موږ په لار نه شو، د اغیار د دوستانې نه ولې موږ قلار نه شو. دغه یو انتحاري شو، دغه بل مې سنګري شو، د پښتو پښتونولۍ نه مې ټول خلک انکاري شو، تل یې موږ غولولي شیخه ستا په قواره کې. زه یې وایم مشاعره کې. زه یې وایم مشاعره کې ما لیدلی داسې شخص دی خو بېڅوکه دی، بېوس دی، د پښتو په مینه مست دی، د انځور نه راوتلی، د منظور په نامه کس دی، د دوستۍ پړی نیولی، د رقیب سره په ترس دی، دا ځیرک او هوښیار دی، موږ یې پوه کړو اشاره کې. زه یې وایم مشاعره کې. زه یې وایم مشاعره کې پښتانه به راټولېږي، بیا به یو ټغر غوړېږي، هغه وږي ماشومان به بیا به یو ټغر غوړېږي، هغه وږي ماشومان به په دیدن د پلار مړېږي، دا د اوښکو نه جوړ شوي سیلابونه به موچېږي، بیا به یو خور نه جړېږي، بیا به یو مور نه کړېږي. صفت به راولي موږ له امنیت په معاشره کې. زه یې وایم مشاعره کې. وای دا زما او ستا دوستي جوړېږي نه، دا زما او ستا دوستي جوړېږي نه، او د شملې او لنګوټي جوړېږي نه. او ته یې وې خو زه یې څنګه رانږدې کړم، ته یې وې خو زه یې څنګه رانږدې کړم، تور د سپین سره بیخي جوړېږي نه. کوم څوک چې نر د موره پیدا نه وي، کوم څوک چې نر د موره پیدا نه وي او چا نه وروسته غیرتي جوړېږي نه. ملا مه کوه تبلیغ ورته ساقي دی، ملا مه کوه تبلیغ ورته ساقي دی، او میخانه کې تی مفتي جوړېږي نه. تی یو ګوټ ټینګوه دوه بې غورځېږي، تی یو ګوټ ټینګوه دوه بې غورځېږي، حکومت د پنجابي جوړېږي نه. اغیاره تی کوه تاله اختیار دی، اغیاره تی کوه تاله اختیار دی، او د صفت سره مستي جوړېږي نه.